رحیم. زه ستاسې ورور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ د کرکټ مینوالو. دا پاڼه چې هم دلته موږ اکثره زیاتره د کرکټ ویډیوګانې اچوو، خو دا زما شخصي پاڼه ده او کوشش کوو چې ستاسې ټول دلته سره د مینوال سره راغونډ شي، نفرت پال پکې ختمو، څومره چې ډېر مدوسه کېږي هماغونه ختمو. راځو د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ پنځمه لوبه. ګوره موږ خو تاسو ته ویلي وو که نه چې ذهن مو یې چې آیرلینډ به کم بیک کوي او آیرلینډ به یې چانس چې وګټي. زړه خو ځکه چې موږ د افغانان یو نه غواړو د افغانستان ټیم لوبه بایلي، یو لوبه هم بایلي. اوس استرالیا سره چې زموږ لوبه وي په استرالیا کې حقیقت دا دی چې د استرالیا چانس ډېر زیات دی چې موږ بیټ کړي. د نیوزیلینډ همدغسې، مګر موږ خو نه غواړو چې موږ بیټ کړي، ځکه چې زموږ ټیم دی موږ غواړو چې وګټي او افغانستان سره لوبه وګټي. مګر موږ درته ځکه وي چې آیرلینډ به کم بیک کوي. آیرلینډ پروفیشنل په طریقې کرکټ کاوه چې کوم سیټ اپ ټیم یې لوبله په هماغې روانو. د دې برعکس د افغانستان ټیم نن بیا سرپرایز راخطا که عثمان غني صاحب. ګوره موږ خو په خبرې کړي دي، عثمان غني د دې په ځای چې په T20 کې راټوپ کړي او خپل د ون ډے او ټیسټ او دې شینو کیریر هم ورته خراب کړي، نو ښه به دا چې صرف ون ډے او ټیسټ کې ولوبئ. T20 خو تاسې وکته نن خو د سیمي سنګ نه په یو اوور کې 20 رنزې واخیستې، پس د 20 رنزو هم 40 بالونو باندې 40 رنزې عثمان غني صاحب کړي وي. اوس زه حیران دې ته یم هغه دغه ته د کوچز ته کوچنګ سټاف چې دا کوم ناست دی هلته د الله ولیانو، نو ستاسې دونه عقل کار نه کوي چې د هوا ته وګورئ، په ګوګل کې وګورئ، فورکاسټ وګورئ، ورته معلومات کوي چې په کوم وخت کې د باران چانسز زیات دي او موست لایکلی دغه کېږي. یو خو زموږ وطنونو کې فورکاسټ چې هغه بل شانتي، مګر دلته چې زیاتره وخت وایي چې دغه ټایم باندې باران وي، نو بیا باران کېږي، خو ته به ترتیبات ورته نیسي. زموږ د مینجمنټ چې دا لکه چې بس د مفتو مال وها هغسې کار دی، لکه هغه پخوا چې به تیر نظام کې ټولو خلکو رشوتونو ته کش ورکړی او هر سړي و په هر ځای کې رشوت ښه په شوق اخیسته. داسې د افغانستان د ټیم کوچینګ چې څوک کوي دا هم چې هر ځای نه راځي هغه بل کوچ ته زنګ ور وهي چې څنګه چل دی، هغه کوچ ورته چې بس د مفتو پیسې دي، نه افغانستان ته تګ ضرورت شته دی. دوبۍ ته په کال کې یو کیمپ 2 کیمه کوي، ځکه دا ډېر ګران ورته پرېوځي. په یو کیمپ باندې ګوره تاسې به حیران شئ چې د $1,00,000 نه زیاته خرچه کېږي. دا مار ته کمې دې نه ډېره زیاته کېږي. نو هغه ورته وي چې ګوره دا خو کیمپونه په ټول کال کې 1-2 کیمپه لګئ، هلته به ورشي. باقي میچونه چې دي هغه ډېر کم دي. ماشاءالله په 2023 نه والي 20 پورې یو سایکل دغه د کرکټ اعلان شو، دغسې اعلانېږي میچونه زموږ ډېر زیات اعلانېږي او څوک موږ سره لوبې نه کوي. نو د افغانستان چې هر څوک کوچ شي هغه دپاره ډېر د مفتو معاش دی. دې د خاطره ما غوښته چې برنډ میکولم ته کوچنګ آفر وشي، کیوین پیټرسن ته وشي، دغسې خلکو ته چې وشي هغوی ته معلومات دی، سمارټ خلک دي چې صحیح د کامنټري هم کولی شم. نور ځینو کې IPL کې مثلا کامنټري بل ځای هغې دپاره مو زګار یم او صرف د افغانستان ټیم کې به یو څه لږ کوچنګ دغه کوو، خو دې سره به شی کېږي چې مثلا $15,000 معاش ولا ورکوي کوچ لا، نو دا خو ډېرې پیسې د مفتو مال دی. نو خامخا خلکو کاوه. نو که کوچ راخلي هم د جانتن ټراټ مثلا دې خلکو په ځای سم کوچ راواخله، دا زموږ مقصد و. هغې سره شی کېږي چې کوچ به ستا د T20 ټیم ته ون ډے ټیم ته یو ډایرکشن ورکړي چې دغسې لوبه به کوئ، په دغسې طریقه به ځئ او دغسې به مخکې ځئ. زموږ T20 ټیم چې د هیڅ پلان نه لري. ګربز صاحب چې دی هغه په خپل سټایل کې رواني، زازی صاحب چې په خپل سټایل کې رواني، کله اول گیر کې کله 5م گیر کې، همداسې چې ون ډاون ابراهیم زادران دی. لکه دا زه پلیر باندې وکړه نه کوم، دا زه تا ته پلانینګ ښیم، د کوچنګ سټاف چې پلانینګ نشته. د دې برعکس باید پلانینګ داسې وایي چې مثلا اول 6 اوورو کې که موږ 1 وکټه د لاسه ورکو، 2 وکټه د لاسه ورکو، خو زموږ باید 18 رنزي، دا زموږ ټارګیټ وي. د نیکسټ 6 نه واخلې تر 14 اوورو پورې دا فیس چې دی د 8 اووره فیس کې موږ باید کوشش وکړو چې زموږ 1 وکټ ته لاسه ورشي. مثلا که 2 وکټه مو ورکو نو په دې 48 بالونو باندې باید موږ
another 60 رن شپېته رنزې وکړو دا به شي 120 رنزې په 14 اورونو کې 30 بالونه سره پاتې شو نو تا سره وکټ هم کم از کم 6 وکټي و وکټي ور سره خزله د خلاصه پکې والو کا هغه 30 بالونه باندې تا 50 شپېته رنزې وکړې ستا ټارګټ 170 180 شو او د افغانستان ټیم چې هر کله 180 رنزې وکي یا زیات هغه موست لایکلی افغانستان ټیم ګټي یو نیم ځل چانس دا کې خو د افغانستان بالینګ چې دا ډېر سترونګ دی مګر وس مشکل دا دی چې دوی مار د څوي چې هر مشکل خپل جوړي څنګه چې بیټینګ کې څلورم نمبر عثمان غنی رواچاو نو همدغه سي ما خو ویل ګوره دې ځکه یو کړی میسینګ دا مګر دا کړی چې دا په عثمان غنی نه ډکیږي دا په شاهد الله کمال ډکیږي زما په نظر باندې درویش رسولی نو خلک خلی چانسز ورته ورکول شوی دي خو که درویش رسولی ته موقع ورکړي باید کنسیسټنټ موقع ورکړي دغه سي موقع ول ورکړي چې ورته چیرې بسته به د نیکسټ لز گیمونو لپاره ته خپل استعداد خې یا شپږ گیمونو په یا واغې کې خامخا پلیر خپل استعداد خې نو دغه سي چې ولا غله موقع ورکړي وزما په نظر بیس سوري چې شاهد الله کمال دی او دا دوانو کې هیڅ مشکل نشته دی خو دغه سي پلیر چې راولي دغه خلا بډک شي دوی فلال خلا چې د په ایشیا کپ کې په سمیع الله شینواری ډاکا کړی د خو غم لوور اورډر بیټینګ کوي فینیشر دی نو زه نه پوهیږم چې تیشته دی پوزیشن ته ورچې همداسې چې دی یو خلک یې شهزاد محمدي خچ تا دارا وستنو شهزاد محمدي سره کوم په فټنس کې مشکل لرو چې په فټنس کار نه کوي او زما په نظر باندې چې لګ وریجا او دا ډوډۍ پری دی 2 میاشتې نو دا به کم از کم د خېټې نه 10 پاونډه وزن کم کی دا 15 کیلو وزن شو دا 15 کال ځوان شي او ډېر خسته پلیر بشي خو چې دونه ته خواري نه کوي تا ته د افغانستان ټیم د سه غب شپ ښکاری چې وریجې بم خورم او کابلی پلاو بم وام او مزه چرچې بم کو نو دا شی په کرکټ کې نه کیږي دا ستاغه ټیم کلچر خرابوي دې سره نور خلک هم خرابيږي هغه به چې بس زه خو به شپږیزي وام او نور چار شی کوم نو دا شی نه د مونږ کرکټ غواړو چې مخ کې لاړ شي شاته نه نو دې د خطر د غزې کې غلطي کړې و هغه غلطي وس د عثمان غنی صاحب تاسو وکړه کداغه څلور رنځې په 40 بالونو په ځای په 15 بالونو شوی و نو د افغانستان دا ټارګټ شو دا دغه سیټ کېده بل ما ورته کوچینګ د مینجمنت سټاف غلطي دا و چې ډک ورت لوی سیستم دوی به د ول نو معلومات وای چې را باران کیږي راځي چې تیز لاړ شو آیرلند ته په وورو کې شپږ 50 رنځې ورکړي موسم بالینګ چې خپل مارتي دوه شي نه دي خمونږه تاسو ښکار چې بالینګ چې دا نږدې ور روان دی میچ دا کنه آیرلند پروفیشنل چیس کوي هغه ته معلومات ته مو چیس کو دا مو لاست اور پورې گیم بوزو چیزینګ کې بهترین دغه چې گیم به تر راکاږي څومره چې په چیس کې تا گیم راکاږي اخیر دغه پورې سیکنډ لاست اورز ما په نظر باندې بهترین دغه چیزینګ ټایم اما غونستا د ګټي چانسز زیاتی کته غلط ټایم کې سټرایک دغه والی چانسونه والی نو بیا به وکټ لاس اور کې بیا به گیم بایلې نو هیله د افغانستان ټیم د دین از دکړو کې زما په نظر باندې آیرلند باید مونږه 5-0 کې بیټ کړای وای یا 4-1 کې بیټ کړای وای پوه شئ خو کاغه ډیر آیرلند خلو بکړی وای 3-2 باید زمونږ وای سیریز نو خو بس دا ونه شو چې مونږ غواړو هغه اکثر کله کیږي کله نه کیږي دا خود کرکټ کې هم د سده کرکټ کې به صبر برداشت نه کار اخلي کرکټ کې بلوبي ګټو کرکټ کې بلوبي بیلو کپتان صاحب باندې زه دونه خبرې نه کوم ځکه چې چمچي چې دي د بازو خلکو ډېرې زیاتې دي د نبی چمچي هم ډېرې زیاتې دي د ګوربس چمچي هم ډېرې زیاتې دي د بعضې خلکو نو هغه چې نیوکه وکړي بیا چټي را باندې ته ځان بلاک کوي دلته ولیکي زه راشم بلاک مه کوم نو د دې څه پیدا شوه د کرکټ مینوال کوي خدای دې راوله که نفرت پالې نو تر څو پورې چې دی کامنټ دغه نه بچ پي او زه اکثره صرف کنزلو والا بلاک کوم به کنزلو والا څوک نه بلاک کوم نو دې خاطره لګ عقل نه کار واخلي و چمچو ستاسي دا کپتان صاحب چې 4-9 لوبي کړی دي ما خو ورته مخکې ویل 450 والی دي بالینګ یې هغه سي شو نو دی بخي که کیس احمد بخي دی بخي که شاهد الله کمال بخي دی بخي که چرته بل ځوان بخي نور احمد لکنوال یا بل څه نو ځان سره سوچ وکړئ بنگلاديش محمد الله د بنگلاديش کیپټنو ډیر میچونه تیر کال ورته د غنم ګټلی وو استرالیا بیټ کړی او په خپل ملک کې نیوزیلند بیټ کړی وو مګر بیا هم
لري که ځوان کپټن راوسته خو هغه انجرډ شو نور الحسن هغه په ځای شاکیب الحسن راوسته پرفارمینګ کپټن چې مطلب ګارانټي پرفارمنس کوي په دې ټیم کې نو ځکه زموږ په نظر ښه کپټن راشد خان دی زما د افغانستان کرکټ بورډ نه هیله ده چې نړیوال جام د پاره راشد خان کپټن کې استرالیا ته استرالین کنډیشن سره چې دی تیار بلد دی او ځوان ټیم ورله ورکوي دا زاړه کسان چې دا لري کوي خیر دی که موږ میچونه بایلو مګر د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکل مسو غوندې بل زړه د خلاصه لوبه کوي داسې بادرۍ سره به لوبه کوي که نه چې موږ او تاسې ته به کرکټ خوند راکړي مګر که دغسې داسې دغه دا زړه مینټلیټي دغه چې د T20 کرکټ د ون ډے غوندې کوه ون ډے د ټیسټ غوندې کوه دا د کوم بابا آدم علیه السلام زمانو کې تاسې پراته یاستئ ظالمانو چېرته دا نور ټیمونه نه ګورئ معلومات درته نه کېږي چې دنیا کوم ځای ته لاړه او موږ په کوم ځای کې نښتي وو راوځئ دی نه T20 خو ستاسې لوبه وه یاره زموږ دلته په لاس انجلس کې سوپر سټارز کرکټ کلب دی په 500 اورونو میچونو کې بعضې میچونه ګټي بعضې بیلي مګر T20 کې خو په لاس انجلس کې نوم دی داسې سم ګروګان دی داسې خوراک کوي خوشحاله ورته نو د الله ولیانو تاسې ټیم په T20 کې موږ خو ورته خوشحاله یو چې زه خو آیرلینډ کې ملک خفه کړو هیله ده په ایشیا کپ کې موږ خفه نه کوي بنګلادیش ګپ نه دی سریلانکا ګپ نه دی نو زموږ ټیم باید ډېره زیاته خواري وکړي فیلډینګ کې خواري وکړي په بیټینګ کې په بالینګ کې هر یو گیم به داسې اخلي چې دا ستا اخري گیم دی او که چېرته موږ بنګلادیش مات کړو بنګلادیش سریلانکا ماته کړه او سریلانکا موږ مات کړو بیا به په یو پوینټ آیو بیا به رن ریټ کې خبرې او دعاګانې لکه هغه یو وخت کې چې کوالفایر په زیمبابوې کې چې سکاټلینډ ټول لوبې هم بایللې او موږ دعاګانې کولې هغه اصغر صاحب چې پکې پنډسي اپریشن هم کړو نو دغسې ګوره ټیم موږ ولس مه تنګوئ دعاګانو ته مه کښېنوئ پوه شوې ځکه الله پاک چې العادل ذات دی چې صرف په دعاګانو کې دی نو دا نړیوال جامونه به دومره استرالیا نه وای ګټلي دونه به د نورو خلکو نه وای ګټلي ځکه هغوی ته سره استرالین خپل پلیرانو ته سره دعا نه کوي مړه دا صرف موږ او تاسې یو د هغې په ځای ټیکنیکل ګراوند باندې کار وکړئ خپل بیټینګ مې صحیح کوي خپل بالینګ مو صحیح کوي خپل فیلډینګ مو صحیح کوي او کوچنګ سټاف ډکورت لوئس سیستم ته باید تاسې ځان پوهې کوئ تاسې باید کنډیشنز آب و هوا او هر څه دا ستاسې کار دی تاسې مودی یاستئ او دا کرکټ چې دا د ملت خوشحالي ده مړه دا زموږ ولس چې دی اصل کې د آیرلینډ چې مونږ نه وګټي ډېره غټه خبره شي خو چې آیرلینډ نه مونږ وګټو غټه خبره نه وي ځکه زموږ د کرکټ لیول پورته دی الحمدلله دا باید همداسې نور پورته لاړ شي نو ایشیا کپ زموږ دپاره یو ښه موقع ده چې خپل نوم خپل استعداد دنیا ته وخیو زما په نظر که موږ د ګروپ فیز نه ووتو که نه نو پاکستان انډیا کې موږ خامخا یو ټیم بیټ کوو او چې بیټ کو دا زموږ د کانفیډنس لپاره ډیر بهترین دغه دی چې په نړیوال جام ته لاړ شو زموږ د کرکټ لپاره ډیر بهترین ډیره ګټه کوي پورته ځي دا چې کوم تاسې په 2023 نه 28 پورې د کرکټ یو دغه راوتلی دی سکیجول هغې کې د افغانستان تقریبا 21 دی او که څونه ټیسټ میچونه دي او 45 ODI او T20 همدغسې 50 په 130 موږ د ساوت افریقین هم زیات لوبې دي نو که چېرته موږ ښه کمپیټیټیو کرکټ وکړو ښه ټیمونه بیټ کړو دنیا به موږ سره په خوشحالۍ کرکټ کوي دوبۍ ابوظبي دي ځینو کې قطر کې موږ سره په خوشحالۍ کرکټ کوي زموږ دونه مینوال دی آیرلینډ کې وګوره د آیرلینډ نه زیات زموږ مینوالو نو ICC خو غواړي همداسې ټیم همداسې دوبۍ بل ځای کې زموږ د کرکټ مینوال ډېر دي چې راشي تاسې ته سپورټ درکړي مګر تاسې هم لږ خواري وکړئ خپل کرکټ راپورته کوئ په اتفاق او اتحاد شئ هیله ده چې د افغانستان کرکټ بورډ دې ته خاص توجه ورکړي زما په نظر باندې چې دی محمد نبی صاحب د پاره ایشیا کپ چې دی میک اینڈ بریک دی که ایشیا کپ کې افغانستان پرفارمنس ټاپ ناچ وو نو بیا صحیح ده کیری آن دي کې تر نړیوال جامه پورې هغې وروسته دی لرې کړي مګر که نو نړیوال جام دی استرالیا کې دی د افغانستان د کرکټ د نوم ایمیج خبره ده نو ښه به دی راشد خان کپټن که ورسره ځوانان چې دي دا دغه کا او که راشد خان نه مثلا نجیب الله زادران کپټن کوي هم څه مشکل نشته او ځوان ټیم ولا ورکوي چې مخکې دا ټیم ویسي دغه زما د کرکټ بورډ نه هیله ده ګورو به چې څنګه کار وباندې کې ماته کرکټ بورډ داسې ښکاري چې ټول د جوړجاړي والا کار دی چې تم خوشحاله دغسې کار پکې روان دی او هغه CEO صاحب چې دی ګوره لږ تیری شرم وکړه مړه نه سکاني راوستی موږ ته معلومات دی او نه سکاني صاحب ته بیا یې موږ افغانستان جوړو مونږ اسلامي امارت غواړو د اسلامي
اسلامي نظام دسی چې د خپل خوخي یو ګونګي زادران راوله او په کرکټ بورډ په سی ای او کېناوه هغه مخکې حمید شینواری چې کرکټ نړۍ خلک یې پیژني مخکې اډمنسټریشن کې تجربه وا دغه د تعلیم یافته د پی ایچ ډي لري ماسترز لري پوی سړی دی هغه دی چې نړۍ سره اړیکه جوړول شي هغه دی لري که دا کس مراوسته زه دا نه یم هغه بیرته راوله بل راوله که ډېر در باندې خپل زادرانان ګراني په افغانستان کې باید دا شی نه خو په زادرانو کې به هم څوک تعلیم یافته سي کسي چې نړۍ سره اړیکه جوړه کړي د کرکټ په اړه خبرې وکړي کرکټ د ولس ته چې کومې خبرې زه کوم خو همدغه ولس ته خو یو څه قناعت ورکړي چې موږ کرکټ په کوم طرف روان کړی دی موږ څه شی کوو موږ ډومېسټک کې څه کوو موږ د خپلو پلیرانو دپاره څه کوو موږ څومره د پلیرانو پول ساتلی دی هغې نه به موږ پلیرز سلیکټ کوو څنګه مخکې ځو داسې خلک مراوستي دي بیا وایي چې اسلامي نظام نو اسلامي نظام خو دا نه دی اسلامي نظام خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ پیروانان یو هلته کار اهل کار ته سپارل کیږي چې په مسلمانانو کې نه کرسچن نه راوله دنیا نه بل ځای نه سی او راوله چې کوچ راولي سی او راوله چې کرکټ درته مخکې بوځي هیڅ مشکل نشته مګر داسې مه کوه چې تا داسې خلک راوستي دي چې بس وروره د مفت مخکې خو مخکینی سی او خو 4.5 معاش خو خدای خبر ډالر چې د به اوس څو نه خو پوه شو داسې نیغ په چوکۍ ناست دی کلکه یې نیولې ده تا ته خاندي او تا سره هم دغه وکړي پوه شو خو نوم د انس حقاني ورسره شاته دی غټ دیو ورپسې ولاړ دی ځکه خو بدماشي کوي ځکه خو څوک ور خبره ورپسې نشي کولی چې په کرکټ نه پوهېږي تعلیم یافته نه دی دا څه شی دی ټول کار میرویس اشرف کوي چیرمین باید په میاشت کې په کرکټ بورډ ته یو ظلم رانسي خو زموږ په نظر قانون چې دوی جوړ کړی دا خو د فسادیانو قانونو خو ښه به دی چې میاشت کې یو ځل سي چیرمین راشي او سی او د هر ډپارټمنټ نه دغه راواخلي رپورټونه چیرمین سره شیر کړي او چیرمین ولس سره شیر کړي هیڅ مشکل نشته کرکټ خو د ولس خوشحالي ده دا خو ډېر ښه کار دی چې دغسې لایو راشي په دې فیسبوک کې او خپل نظر هماغه د کرکټ بورډ دا پیج چې دا 3 کاله 2 کاله راسي 2.5 میلیونه ګورم 2.5 میلیونه داسې دی یو څو زره د پاسه یاره خدا که د دې نه مخکې خوځېدلی دی پوه شوې هماغې کې نښتی دی نو ګورئ د الله ولیانو هماغې پیج نه استفاده وکړئ چې ولس سره اړیکه وساتئ دا د ولس خوشحالي ده ستاسې خبرو ته ستاسې دغه ته ولس خوشحالي اوس به ستاسې چمچې هم راشي او څو خبرې به راپسې وکړي خلاص مخلاص موږ همیشه حقیقت یو او نفرت پال به تل سوځېږي خدای مو همداسې سوځوئ انشاءالله دې دنیا کې به هم سوځېږي هغې کې به هم سوځېږي نو د افغانستان د کرکټ د بریا په هیله انشاءالله ایشیا کپ کې به ګورو چې څنګه چل کېږي بیا په هغې وخت کې خبرې کوو اوس راځو د پاکستان د نیدرلینډ سره دویمې لوبې په اړه در سره خپل نظر شریکوم ګوره مخکې ما خپل د خوښې ټیمونه چې دي هغه اناونس کړي دي او هغې کې ما همیشه رضوان اوپننګ کې اچولی دی رضوان چې ما اوپننګ کې اچولی د هغې غټه وجه چې ده هغه دا ده چې رضوان یو ټاپ کوالټي پلیر دی او دی چې په ټاپ اوډر کې نو دی به زیات سکور وکړي دی به زیاتې سینچرانې ووایي دی به زیاتې لوبې پاکستان ته وګټي T20 کې د شپږم اووم نمبر راسي هېڅ شی هم نشو کولی همدغسې ون ډے کې زما په نظر باندې نمبر 4 پوزیشن کې چې دی دا هغه اننیسسري پریشر بلډ کېږي دی چې پورته وي ټاپ ته اوډر نو دایرې نه به هم استفاده کوي او ګیم به هم کیري کوي زما په نظر دغې د خاطره ما به همیشه رضوان دغه سره اوپننګ کې اچوي امام الحق سره ون ډاون بابر اعظم نمبر 4 عبدالله شفیق دغه کس چې دی د پاکستان ګوره 2023 نړیوال جام باندې باید د دوی نظر یې هغه انډیا کې دی نو دا د سپین بالینګ ښه پلیر دی د فاست بالینګ ښه پلیر دی گیم کیري کولی شي او کس ښه ټیلنټ دی نمبر 5 فخر زمان ګوره چې اوپننګ کې تاسې کله کله مثلا 10 میچونو کې یو سینچري ووهي هغې په ځای دی ډاون د اوډر هلته هم درته چې 50 رنزي وکړي 60 وکړي اویا وکړي په 10-15 بالونو هغه د پاکستان دپاره زیاته ګټوري دي بنسبت اوپننګ نه نو دې د خاطره ما فخر زمان همیشه 5 کې اچولی شپږم خوشدل شاه 7 شاداب چې سټیپ اپ کېږي دا بهترین کار دی پاکستان دپاره مګر که څلورم پوزیشن کې عبدالله شفیق را نه ولي نو د پاکستان د بیټینګ اوډر کې ماته کړی میسنګ ښکاري چې چېرته 300 ټارګېټ ورته ورکړي نن سبا کرکټ کې زیاتره خلک 300 یا دې نه پلس ټارګېټ ورکوي چیزینګ ته نو چې بابر اعظم اوټ شي بیا پاکستان هغه چیز کول ماته ډېر ګران ښکاري نو دې د خاطره هغه عبدالله شفیق چې دی دا په دې پوزیشن کې ښه دی شپږم
اوم شاداب، اتم محمد نواز. ګوره محمد نواز لیفت آرم سپینر دی، ډیر ښایسته فینګر سپینر دی. څومره چې وخت تیریږي پاکستان دپاره همدغسې کوالټي سپینر پکار دی. اتم پوزیشن کې چې دی ورسره دغه محمد وسیم جونیئر، نه اتم پوزیشن کې سوري دغه راغی محمد نواز. نهم پوزیشن کې محمد وسیم جونیئر، دا بل الراونډر دی. ګوره دا ورسره ښه دی. د کې او نسیم شاه ته خو چې لږ لانګ سپیل ورکړي، ځکه نسیم شاه په نوي بال ډېر ښایسته سوینګ کوي. او حارث رؤف خو ریګولر لوبېږي. نو زما په نظر ښه به چې یو گیم شاهنواز دهاني ته ورکړي، او سپیشلی نیدرلینډ خلاف خو د محمد وسیم جونیئر ضرورت نه راځي. که ته غواړې چې دا ټیسټ کې په بیډمنټن کې مخکې لیږلی شي، مخکې آپ ته اوډر یې ولېږه چې هغه د هغه الراونډرۍ سکلز هم ټیسټ شي او د کانفیډنس لیول هم پورته شي. که چېرته ته محمد وسیم مخکې نه لیږې مثلا 5-6 پوزیشن کې، نو بیا د محمد وسیم په ځای شاهنواز دهاني ټیم کې واچوه چې هغه میچ پریکټیس وشي، چې ښه شي. او هیز ا ګډ بالر. 145 نه پورته کنسسټنټ بالینګ کوي، 40 48 او خواریکخ کس دی، کلیوال دی. نو زما په نظر چې دا واچې دا به ښه. ګورو پاکستان باید 3 وانه ګیمونه وګټي. ما خو مخکې ویلي پاکستان سټرانګ ټیم دی او هغه بیا سبا له وخت سره په هغې نورې خبرې کوو. خو ایشیا کپ ته سترګې په لار یو، په هغې باندې بیا ډېر کوالټي کرکټ انشاءالله را روان دی. بیا پرې خبرې کوو. ستاسې ټولو د کتلو نه، شیر کولو نه یو جهان مننه. تاسې همیشه څه ګورم ویډیوګانې ډېرې شیر کوئ. تاسې دا ویډیوګانې ګوره د کرکټ مینوال دي ډېر خلک یې ګوري. د خلکو په پیجونو کې مثلا په زرګونو فین 2 لکه 15 لکه 6 لکه 7 لکه ته د هغوی ویډیو ته وګوره 10,000 13,000 کسانو به کتلي مثلا 40. او دا زموږ ویډیو چې همدا ستاسې د برکته همدغه 40 50 شپېته هر څو ته چې تاسې رسوئ، ماله ته شی نه میلاویږي. تاسې او د کرکټ مینوالو دپاره یې کوو چې تاسې خوشحاله یاستئ. دا د کرکټ مینه محبت سره شیر کو. خپل یو څه دا ناچیزه علم ګوره موږ لیول 2 کوچینګ کړی دی ګیری کرسټن اکیډمۍ نه دی، او دا علم ډېر غټ دریاب دی، خو موږ پکې لږ یو څه علم یو څه زده کړه کړي، هغه تاسې پښتنو سره شیر کوو. صرف دې کې شته دی کې به ډېر ښه خلک تاسې کې شته دی، یو څه به در کې بې غیرته شرمخاني. زه ګورم کامنټ کې را پیدا شي ځان را باندې بلاک کړي. تاسې هم ورته هیله تاسې نه زما دا ده چې هغوی که کنځلې کوي تاسې ورته کنځلې مه کوئ، ځکه زه د کنځلمار خلاف یم. غلطۍ نه به رانه تم بلاک شي. که ته زما د دفاع دپاره کنځلې هم کوې، خو کنځلې دي. نو هیله د دغه کارونه کوي. ستاسې ټولو د کتلو نه، شیر کولو نه یو جهان مننه. په لوی الله مو سپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان.